السلام علیکم درنو دوستانو. ویل کېږي چې یو هلک د خپل خور سره بدکاری کړې د ناروا کار ورسره کړی دی. تاسو سره به ویډیو هم شریکوم. دغه هلک دغه بیخوده ویډیو هم راغلی ده، خو د هغې نه وړاندې تاسو سره څه تفصیل شریکوم چې ولې دې هلک دا کار وکړو. د دې هلک خبرې څه دي، دا هلک په خپلو خبرو کې څه وایي، دغه ټول تفصیل دغه ټول معلومات به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو، د دغه هلک په باره کې چې کله دغه پولیسو ونیولو، د ده نه دا هر څه برآمد شول، د ده نه چې کله انټرویو اخیستل کېدله، نو ده په خپلو خبرو کې یو ډېر عجیبه انکشاف وکړو. ده ویل چې دا زما مېرنۍ خور ده، په ما باندې ګرانه وه او ما نه غوښتل چې دا د بل چا کور ته لاړه شي. په دې وجه باندې ما غوښتل چې زه دې سره واده وکړم، نو ځکه ما دې سره واده وکړو او بیا یې دا ځان سره تختولې هم ده، یعنې خپله خور یې ځان سره ډېره لرې بوتلې ده او هغې سره یې په یو ملا باندې نکاح هم کړې ده. د نکاح نه پس به دوی بدکاري هم کوله. بدکاري ورته ځکه وایو چې دا خور ده او خور سره خو هېڅکله هم نکاح نه کېږي، په یو قانون په یو مذهب کې هم نه کېږي. خو دې بدبخته انسان چې ورسره کړې ده، نو د هغې نه پس دوی دغه بدکاري هم څه موده کړې چې اوس پولیسو نیولي او دوی دواړو دغه بیان ورکړی دی. د دې بیان ورکولو نه پس دوی نه داسې هم پوښتنې شوي دي چې آیا تاسو به د خپل کار باندې شرمنده یې؟ نو دوی دا هم ویلي چې بلکل موږ به خپل کار باندې شرمنده یو، موږ ډېر بد کړي دي چې داسې کار مو کړی. خو قدرمنو، که دوی اوس هم پرېښودل شي او دوی ته ازادي ورکړل شي، نو دوی به هم دغه پلیت عمل بیا هم کوي. دا چې کله د پولیسو یا د کیمرې مخې ته راشي، نو بیا دوی دا خبرې کوي چې موږ بد کړي دي، موږ زیاتی کړی دی. خو په کار ده چې دوی ته د اسلام د مخې سخته سزا ورکړي، کومه سزا چې دوی دپاره اسلام ټاکلي، په کار ده چې همغسې سزا ورته ورکړي. نو بیا دپاره به څوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي، ځکه چې دا شرحه ډېره زیاته شوې ده. نن سبا پلار خپلې لور سره یا رور خور سره داسې بدکاریانې، غلط عملونه او ناروا کارونه شروع شوي دي چې انسان توبې وباسي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانانو ته هدایت را په برخه کړي. د ویډیو د کتلو یو جهان مننه. خپل نظر سره ضرور شریک کړئ.